الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. د تعلیم الاسلام ادارې مینوالو د الله څخه امید دی چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره او د صحت جامې به مې پر تن باندې. د مور پلار قدر کوئ. د دغه موضوع دویمه برخه. اوله برخه به تاسو اورېدلې وي چې مور و پلار سره ډېر په عاجزي سره ملاویږي او هغه د رضا کېدو کوشش کوي. دا اوس که چیرې مور و پلار کې داسې څوک پیدا سو چې هغه ته د نصیحت ضرورت پیښ شو، یعنې عمل یې برابر نه و، نصیحت به څنګه وکړي؟ امر بالمعروف اور نهی عن المنکر، په دې کې به هم د مور و پلار سره نرمي کوي. یو وارې ورته ووایه که چیرې هغه قبول نه کړي نو بیا هم حسن سلوک ورسره کوه، ښه سلوک ورسره کوه، او د دې دپاره دعا او استغفار کوه. استغفار ورته په دې پسې دعا کوه چې یا الله ته د دې ته هدایت وکړې، یا الله ته ګناه یې ورمعاف کړي. ځکه چې دا خبره په قرآن کریم کې موجوده ده چې کله حضرت ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام یو وارې خپل پلار ته نصیحت وکړي، بیا ورته وویل چې ښه زه به اوس د الله څخه ستا دپاره دعا کوم. دعا به حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله داسې مسلمان به نه وي چې دی د مور پلار خدمت کوي، د هغو سره ښه سلوک کوي او د ده دپاره د جنت دروازې نسي خلاص. یعنی د مور پلار ژوندي وي، دی د هغه خدمت کوي، ده ته به د جنت دروازه ضرور خلاصیږي. که چیرې هغه مور پلار د زوی څخه ناراضه سي نو الله جل جلاله در هغه وخت راضي کېږي نه تر څو چې مور پلار راضي کړي نه وي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه که چیرې مور پلار ظلم کوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل اگر چې هغه ظلم کوي. دا کوم آیات ما تاسو ته ووایي په دې کې الله جل جلاله د مور پلار سره د ښه سلوک حکم کړی دی، د هغه سره په تعظیم او په تکریم سره د پیښېدلو نصیحت فرمایلی دی. په دې کې څو خبرې دي. اوله خبره دا چې مور پلار دواړه یا د دواړو څه یو سپینږوری سي نو هغه ته اوف ام مه کوئ. مقصد د دې خبرې دا دی چې یو داسې کلمه در خولې مه راباسه چې د دې په تعظیم او د دې په تکریم کې فرق راسي. یعنی داسې خبره چې هغو زړو ته رنج ورسېږي، تکلیف ورسېږي. دا خو دا اوف په طور مثال الله وفرمایي، یعنی اوف له هم ورته. حضرت مجاهد رحمت الله علیه څخه نقل دی وایي که چیرې مور و پلار هغه سپینږوری سي او د هغه بولې وړې یا غټې د پرېول وخت راسي چې تا ته به پرېول وي نو هغه پرېوه، یعنې هغه سپینږوری سي پلار کالي یې خراب کړي وي نو دا صفا کوه، ځکه چې په کوچنیوالي به د ستا څومره بولې او پخانه صفا کړې وي، غټې بولې وړې. الدر المنصور جلد نمبر 5 صفحه نمبر 240. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که چیرې په بیادبي کې د اوف څه ادنا درجه ولی، یعنی د اوف بابا جما جرخه یا داسې که در دې هغه ادنا کمه درجه ولی الله جل جلاله به هغه محرم کړی ولی. دغه رنګه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله جل جلاله په علم کې د کلمه اوف سلانې درجه
که چیرې د مور پلار په تکلیف ورسولو کې ولې نو الله جل جلاله به هغه هم ضرور حرام کړي. الدر المنصور جلد نمبر 5 صفحه نمبر 224. د مور پلار تعظیم او تکریم او د هغه اطاعت همیشه واجب دی، که هغه سپینږیري وي او که ځوانان وي. د دې حضرت مفتی محمد رفیع عثماني صاحب هغه لیکي، فرمایل به چې زما والد صاحب محترم حضرت مفتی محمد شفیع عثماني صاحب وایي هغه به ویله مرګ سره د مخه چې کله مړه کېدی د هغسې څو ورځې د مخه موږ ته وویله چې الله جل جلاله چې دا فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما. هغه وایي چې دوی کله سپینږیرتوب ته ورسېږي یا یو یا دواړه، هغه ته اوف مه کوئ، یعنی په بیادبي سره د هغه مخ ته مه راځئ، بیادبي مه ورسره کوئ. وایي قرآن کریم دا ولې وویله چې هغه سپینږیري سي، نو دا مه کوئ، دا مه کوئ، داسې سلوک مه کوئ. یعنی د دې خبرې دا مطلب دی چې که چیرې مور پلار ځوانان نه هغه ته اوف کول یا هغه سره بیادبي کول یا د هغه تعظیم او تکریم نه کول دا جایز داسې هرګز نه د محترمینو، بلکې په ځواني کې هم د مور پلار احترام کول او دا ټول احکام باندې عمل کول ضروري دي. مور پلار سپینږیري او که ځوانان وي د هغه تعظیم او تکریم واجب دی. د هغه سره داسې خبره کول جایز نه ده چې د هغو ناحقه ادنا تکلیف یا ناګواري ور ورسېږي. نو اوس دا خبره چې قرآن مجید سپینږیري ولې یاد کړه، د دې دوه جوابه حضرت مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله والمشترک. یو دا چې د مور و پلار و مخ ته اوف کول یا بدتمیزي کول دغه اندیشه هغه وخت کې پیدا کېږي چې دوی سپینږیري سي. که چیرې پلار ځوان وي د زوی به همت او جرأت نه وي چې پلار ته اوف وکړي، دستي به مازغه ور برابر کړي، ځکه ځوان دی. داسې کار به ورسره وکړي چې همیشه به د یاد ساتي، ځکه ځوان دی، د کې قوت طاقت سته. هغه زوی جرأت نشي کولی چې د ده بیادبي وکړي یا د ته اوف. غرض دا چې په ځواني کې د هغه سره بدتمیزي نشي کېدلی، ځکه دا جرأت نشي کولی. دغه بدتمیزي هغه وخت کې راځي چې کله هغه سپینږیري سي، نو دغه خناس د زوی په ذهن کې کښېني، نو بیا هغه دغسې عمل ورسره کوي. او دویمه وجه دا ده چې کله سړی سپینږیري سي نو د ده په مزاج کې، د ده په طبیعت کې او د ده په فکر کې کمزوریانې راځي. پر هره خبره باندې دله بیا خشم ورځي، او بعض اوقات پر داسې خبرو هم خشم ولا راشي چې په حقیقت کې هغه بدي هم نه وي، او بعضې مرتبه پر داسې شانو باندې روکتام شروع کړي چې هغه د کولو یعنې د منع کولو نه وي. نو په داسې اوقات کې د اولاد امتحان شروع سي چې دی د مور و پلار سره بیا څنګه، ځکه د هغه اوس سپینږیري سي عقل یې د کوچني سي. نو په داسې وخت کې د مور و پلار پر خبره صبر کول، تندی نه ترېول، ځکه دغه حکم ورکول کېږي. فلا تقل لهما اف. او انشاءالله په درېیمه برخه کې بیا وقل لهما قولا کریما پر دې خبره کېږي چې پلار ته به څنګه خطاب کوي.